په ټال کې د ضلع څخه د جرګانو مشر دی. دلته یې نه ملګري څه دي؟ ملګري په هغه شاته ځي خوښۍ به یې ګډه سره سره ونمانځل ستاسو غمجن نه یې مطلب شته زنده دی عنایت خان دی نو ډېر مبارکي شوی شپه وه څه احساس کوې هغه احساسات چې وایي ټوله ملګري نږدې دوستان دي نو واده د خیر سره سبا نه بل سبا یې سمه د ګیم سره د سپورټ څخه کړی دي دوستانو تاسې لکه څنګه چې دغه محفل د مخه ننداره کوي کرا دې پته نه د عنایت الله جان افغان صاحب د نوروز شپه وه ټول ملګري او دوستان یې راغلي وو دا ورځ مو د دا شپه مو د لې ولمانځله نو ډېر ښه خوند یې وکړي نو تاسې به د ده د واده نور شاټونه انشاءالله د ده د نوروز د شپې د ده د نوروز د شپې نور شاټونه به وګورو انشاءالله نو دغه ملګرو سره به لکه څنګه مودونه هغه سره مخکې تاسې خبرې وکړي ګل احمد صاحب باوی راته کوي چې الله پاک داسې نه پر کنه شه ځای مهربانه دی او دغه چې دی زموږ د ملګرو په ټال کې د ضلع څخه د جرګانو مشر دی دلته هم دعاګانې کوو چې د خیر سره د ده هم دغسې ډېر دعاګانې کوو انشاءالله ډېر ژبه دا شپه راشي د خیر سره تاسو ټول ملګري به ګډون مادر مخه نه څه کول څه احساس کوې؟ الله ډېر په خوشحالي احساس کوو الله دې پاک مسلمان داسې خوشحالي راوړي امین خدای مهربانه دی عنایت خان هم راغی دوستانو تاسې وینئ چې لاسونه پرېولو پاک کړي که په کې ښه د شجرا بسو دغه ملګرو ته دلته ملګري ناست دي اجمل صاحب قاري صاحب ته افغان صاحب ته مبارکي وایه کښېنه څه پیغام ورته لرې څه ورته لرې افغان صاحب ته ډېره مبارکي وایم دا دې دا جرا ځوان دغسې ته د دا کټاره څه وتلی د جرګانو که یا بس زوم په نوبت ولاړ ښه خدای مهربانه دی خدای مهربانه دی انشاءالله او څنګ ته څنګ ته انجینر صاحب ناست دی
انجینر صاحب ته د افغان صاحب دغه نکروز د شپې په اړه څه احساسات لري؟ بس ډېر خوشحاله یم زما ملګری د افغان صاحب ډېر خوشحاله یم ډېر مبارکیات کوم الله پاک چې خوشحاله ژوند ورکړي الله پاک ټول ځوانان هغه رقم خوشحاله وروسته راولي او خوشحاله ژوند الله پاک ورکړي. ډېره مننه. نو دته علمه صاحب ډېر وخت پاتې څلور نفره د مخه دي. ډېر وخت ما د پاتې په غم دې شریک یو. موږ ډېر وخت باندې چې اوس کار شپه د شپه ده خدای پاک چې مظلوم شه په خیر سره ورسېږي. خدای مهربانه وي. انشاءالله خدای مهربانه دی. موږ به دعا ورته کوو خدای به د کارونه ښه وکړي.